سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. دفاع وزارت وايي پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پاکستاني جیټ الوتکو په پکتیکا کې یوه مدرسه او په ننګرهار کې استوګنیز کور په نښه کړی چې د بهسود ولسوالۍ په ګردي کڅ کلي کې د یوې کورنۍ 18 غړي شهیدان شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت وايي دغه بریدونه د ملي حریم نقص او جنایت او د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. نوموړی وايي د پاکستان پوځي رژیم ته به په مناسب وخت کې مناسب او حساب شوی ځواب ورکړل شي. خوشحال سادات وايي د پاکستان بریدونو ځواب به افغانان حتمي ورکړي. د جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سادات د پاکستان د هوایي بریدونو په تړاو غبرګون کې ویلي چې افغانان به د خپلو خلکو پر وړاندې ترسره شوي تیري ته حتمي ځواب ورکړي. سادات په خپل ایکس پوسټ کې ویلي د پکتیکا په بریدونو کې ملکي وګړي د شهباز د هوایي اډې او د ننګرهار په پیښه کې د پیښور له هوایي اډې څخه پلان او عملي شوي. نوموړي ټینګار کړی چې افغانان که څه هم وسایل یا الوتکې نه لري خو د انسانانو عزم او ارادې ځواک لا هم ژوندي دي او د دې بریدونو ځواب به ورکړل شي. جنرال خوشحال سادات دا بریدونه د هېواد د خلکو پر وړاندې څرګند تجاوز بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان به د خپلو خلکو د حقونو ساتلو لپاره له هیڅ اقدام نه ډډه ونه کړي. فضلي وايي پنجابي پوځ د اسرائیل او امریکا سره د پټو معاملو د پټولو لپاره پر افغانستان برید کړی. د جمهوریت نظام د چارو ادارې مشر پر افغان خاوره د پاکستان د بریدونو په غبرګون ویلي د پنجاب پوځ له اسرائیل او امریکا سره د وروستیو پټو معاملو او همدارنګه په پاکستان کې د ژورو سیاسي او امنیتي کړکېچونو د پټولو په موخه نن شپه یو ځل بیا پر افغان خاوره وحشیانه بمباري کړې. د جمهوریت نظام پر مهال د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلي په خپل ایکسپانه ویلي د پاکستان پوځ په ښکاره افغان ولس که په کابل کې وي او که په پښتونخوا کې د دښمن په توګه یادوي او زیاتوي دا چې همدا شرمېدلی او چاپلوس پنجابي پوځ او د پاکستان صدراعظم د امریکا له ولسمشر سره په ډېرې عاجزۍ او چاپلوسۍ چلند کوي ان تر دې هغه ته د سولې د جایزې وړاندیز هم کوي. د نوموړي په باور په افغان خاوره دا ډول ښکاره یرغل به بالاخره د پنجابي پوځ او د استعمار له لوري جوړ شوی دغه جعلي هیواد له جدي ناورینونو سره مخ کړي او د ټوټې کېدو تر پوله بیه ورسوي. هغه وايي پاکستان دا مهال د داسې زوال پر لور روان دی چې بیرته راګرځېدل به اسانه نه وي. عبدالسلام ضعیف وايي د ننګرهار په بهسود او د هیواد په نورو سیمو کې پر ملکي خلکو د پاکستان هوایي بریدونه د هیواد پر حریم د تیري ترڅنګ یو ناروا او بزدلانه عمل دی. عبدالسلام ضعیف پر خپله ایکس پاڼه د پاکستاني هوایي ځواکونو بریدونه په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې دا عمل د اسلام ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه او جنایت دی. هغه زیاته کړې چې د پاکستان نظامي رژیم د خپلو ناکامۍ او کورنیو ستونزو د جبران لپاره بېګناه ملکي وګړي په نښه کوي او هر ځل د خپلو ادعاو خلاف عمل کوي. ضعیف دا بریدونه د بې اساسه ادعاو یوه بیلګه وبلله او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه باید د بېګناه خلکو د وژنې پر وړاندې غبرګون وښيي. په بلوچستان کې یو شمېر وسلوالو د یو ساختماني شرکت 4 کارګر تښتولي دي. وسلوالو کسانو لومړی د دغه شرکت پاکستاني امنیتي پوځیان به وسلې کړي او وروسته 4 کارګر چې ویل کېږي ټول د سینا ایالت اوسیدونکي دي وتښتول. تر اوسه کومې وسلواله ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. کریم خرم وايي آیا ضمانت شته چې بیا پاکستان د تشناب کاغذ په توګه نه کارول کېږي. د جمهوریت نظام پخواني وزیر عبدالکریم خرم پر افغانستان د پاکستان د وروستي یرغل غبرګون کې ویلي چې پر افغان خاوره بمباري او د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو وژل یو له ذلت او قساوت ته ډک عمل دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه پخواني اعتراف ته اشاره کړې چې ویلي و پاکستان په افغانستان کې امریکا 2 ځله د تشناب کاغذ غوندې وکاراوه. خرم پوښتنه کړې څه ضمانت شته چې نن یو وار بیا هماغسې تشناب کاغذ نه استعمالیږي. د هغه له وینا څرګندېږي چې که پاکستان له تیرې تاریخي تجربې زده کړه ونه کړي او بیا هم د لویو قدرتونو د سیمه ییزو لوبو وسیله شي نو پایلې به د دغه هیواد لپاره خورا خطرناکې وي.
حمید کرزي د ننګرهار او پکتیکا په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او دا د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره نقص بللی دی. حمید کرزي په ایکس د پاکستان د بریدونو له کبله د شهیدانو کورنۍ ته د ډاډګیرنې پیغام ورکړی او زخمیانو ته د ژر رغېدلو دعا کړې ده. حمید کرزي یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ بیا وګوري او د ښه ګاونډیتوب او متمدنې لارې په اختیارولو سره د سیمې ثبات تضمین کړي. اسماعیل یون وايي پاکستان کې باید جهاد اعلان او شریعت نافذ شي. لیکوال او د پوهنتون استاد پوهاند محمد اسماعیل یون ویلي د افغانستان له اوسني واکمن نظام څخه هم د ولس هیله همدا ده لکه څنګه چې مو د دیني او مذهبي سننو موضوع ټینګه رانیولې ده، دغسې د هیواد د ځمکني او فضایي حریم او د خپل ولس د سر مال او عزت د خوندي کولو موضوع هم ټینګه راونیسئ. ښاغلي یون پر طالبانو غږ کړی چې خپل ولس ته غېږه خلاصه کړي، عصري تعلیم عام او ضروري وګڼئ، د نړیوال سیاسي انزوا زنجیرونه مات کړي، دین پالنه، هیواد پالنه او ملت پالنه د هر افغان یو دیني او ملي فریضه وګڼئ، ملت سره متحد کړي، بیا نو د پنجابي پوځ ځواب اسانه دی. نوموړي همداراز ویلي پاکستان کې د جهاد اعلان او د شریعت د انفاذ په حالت کې په پاکستان کې د انګریز قانون ختم، د هرامنډي په شان د سلګونو مرکزونه لمن بټوله شي، د آی اس آی له خوا د لسګونو تروریستي او مذهبي ډلو مارکیټ به ختم شي، په نړیوال بازار کې به د پنجابي پوځ د دلالۍ مارکیټ به هم وتړل شي، په پاکستان کې به بیلابیل قومونه د خپلواکۍ ستر هدف ته ورسي او په پای کې به سیمه او نړۍ یعنې د پاکستان په نوم له دغې سترې سرطاني ناروغۍ څخه وژغورل شي. د جمهوریت نظام والي ضیاء الحق قمرخیل په افغانستان د پاکستان د تیرې شپې یرغل غبرګون کې ویلي چې د بیګناه افغانانو وژل په ځانګړې توګه د ماشومانو او میرمنو د درد وروستی حد دی. نوموړي وویل دغو بریدونو د پاکستان د رژیم پر ضد د افغانانو کرکه نور هم زیاته کړې او د افغانانو ترمنځ یې والی پیاوړی کړی دی. قمرخیل څرګنده کړې چې پاکستانی رژیم هڅه کوي د خپلو کورنیو ناکامیو له پورونو او امنیتي ستونزو نیولې د خلکو له غوښتنو او خدمتونو وړاندې کولو کې خپل ناکامۍ پټې کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د تیرې شپې بریدونه د افغانانو ترمنځ د پاکستان پر وړاندې کرکه زیاته کړي، بلکې دا کرکه به د هر ډول تجاوز پر وړاندې د غچ اخیستلو لامل شي.